هر څوک تا ملامتوي خو هیڅ چا دا پوښتنه ونه کړه چې ته د چا ترمنځ ژوند کوي. خو هغه خلک چې ستا شاوخوا دي هغه ستا ذهن کمزوری کوي. ته هڅه کوې ښه اوسې خو هره خبره دې غلطه تعبیرېږي، هره خاموشي د غرور ګڼل کیږي او هره هڅه دې بې ارزښته کیږي. د ځان ملامتوي ښایي ستونزه زه یم، خو حقیقت دا دی چې ځینې ځایونه د ښه انسان لپاره جوړ نه دي. کله چې چاپېریال د زهر وي حتی پاک انسان هم تور شي. داسې خلک نور بدلون ته اړتیا نه لري، یوازې د ځای بدلولو ته اړتیا لري. کله ناکله درملنه دا نه وي چې ځان بدل کړي، بلکې دا وي چې له هغه ځایه لاړ شي چې تا کمزوری کوي. اوس فکر وکړه دا ځای چې ته پکې ژوند کوې تا جوړوي که تا کمزوری کوي. که یو ځای تا هره ورځ کمزوری کوي نو هلته پاتې کېدل خپله ماتې ده. له هغه چاپېریاله ځان وساته چې ستا ارام ستا فکر او ستا ارزښت درنه اخلي.